السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل یعنې تواب خان ټیکنیکل چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب په علامه باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ دې په خوا کې ګنټۍ علامه راځي، تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دا زما لاندې ویډیو چې تاسو ګورئ دا ډېره مهمه ویډیو ده، دا هم در سره وګورئ. او لاندې داسې نورې ویډیوګانې هم شته چې ډېرې مهمې دي، هغه در سره وګورئ. او دا زما بل چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو په وخت سره در ورسیږي. نو که زموږ ویډیوګانې تاسو نه یې لیدلې نو دا ټولې ویډیوګانې او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو نن به زه تاسو ته یو بل اپلیکیشن معرفي کړم چې ډېر ښه اپلیکیشن دی. تاسو موږ سره دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او نن به زه تاسو ته ډېر ښه اپلیکیشن به زه تاسو ته معرفي کړم. نو ویډیو به ډېره نه غټوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. نن به زه تاسو ته دغسې اپلیکیشن معرفي کړم لکه چې څرنګه چې تاسو وینئ. دغه اپلیکیشن به نن زه تاسو ته پوره معلومات د دې په اړه تاسو ته درکړم. نو دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره هرومرو شیر کړئ. دا داسې اپلیکیشن ده چې مونږ یې په خپل موبایل کې انسټال کړو، نو مونږ کامره چې هغه دغه چې پکې هغه کو چالان کړو، یعنې چالان یې چې کړو نو بیا زموږ کامره داسې شي سره هغه شي خلاصه شي، نو مونږ چارج چېرې نه شو نو دا به همداسې عکسونه پکې هغه که مونږ یې داسې لاس ته ونیسو لکه څرنګه چې دغه نیولی تاسو وینئ، نو مونږ ته به همداسې لاس راښیي، مونږ چارج چېرې ونیسو همداسې به یې راښیي. نو مونږ څنګه کولی شو چې دغه پکې فعاله کړو په دغه اپلیکیشن کې او مونږ ته همداسې راوښیي. نو زه به اوس تاسو ته دې په اړه پوره معلومات درکړم. نو دا ویډیو تاسو مونږ سره تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ما خپله هغه را ډاونلوډ کړی دی، تاسو که نه یې ډاونلوډ فرشګۍ ته راشئ، پلی سټور ته راشئ، له همغه څخه تاسو را ډاونلوډ کړئ، نو بیا به تاسو دغه ته ور داخل شئ. د دې اوله صفحه به داسې نو مونږ که غواړو همدغسې فعاله کړو، زمونږ ته هر تصویر که غواړو مونږ یې ور ونیسو همغه به راښیي. نو دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای باندې چې تاسو کلیک وکړو نو بیا به د اول اپشن چې د هغه ده دا به تاسو کلیک کړئ دې ځای باندې. دې ځای باندې چې تاسو کلیک وکړو که څرنګه چې تاسو وینئ دغه ده زموږ موبایل همداسې شو. اوس چې مونږ هر چیرې ونیسو نو مونږ ته به همغه ځای راښیي، لکه څرنګه چې تاسو وینئ مونږ چې هر چیرې ونیسو مونږ ته به همغه ځای راښیي. نو تاسو هم همدغسې کولی شئ، ډېره ساده طریقه ده، دومره سختي هم نه غواړي. او که تاسو بیرته غواړئ چې غیر فعاله کوئ نو بیا به هم راشئ دغه یو به ووهئ، بیرته غیر فعاله کېږي. که څرنګه چې تاسو ولیدو بیرته غیر فعاله شو. نو تاسو هم په ډېره سادهګۍ سره همدغسې کولی شئ. دا ډېر ښه یو ښه اپلیکیشن ده، تاسو هم درته را ډاونلوډ کړئ او له خپلو ملګرو سره دا ویډیو بیا درته شیر کړئ چې تر څو دوی هم ترې خبر شي او دغه اپلیکیشن ځان ته را ډاونلوډ کړي. نو چې تاسو موبایل به ښه سټایلي هم وي چې همدغسې که چارج چېرې نیسئ همغه ځای به تاسو ته راښیي، نو موبایل به ډېر ښایسته ښکاري. نو زه به تاسو سره اوس ویډیو به ډېره نه غټوو. نو که تر اوسه پورې تاسو تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی هغه در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. که تاسو تر اوسه پورې زما ویډیو ته لایکونه نه یې ورکړي نو ویډیو ته هرومرو لایک ورکړئ چې تاسو زه پوه شم چې تاسو خوښه شوه زموږ ویډیو، چې په راتلونکي کې موږ همدغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې به تاسو ته چمتو کړو. نور همداسې ښایسته ښایسته اپلیکیشنې چې راوځي اول به تاسو تر خبر شئ. که زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو به اول وئ چې تاسو به تر خبرېږئ. نو ویډیو به ډېره نه غټوو، نو ویډیو ته به خاتمه ورکړو. نو تر بیا ښې چارې، خدای په امان.